खा लो, एक बिस्किट खाया, एक बोतल का गिलास पिया, उसके बाद कुछ नहीं पता चला। वो पुलिस वाले ने पूछा लड़की को क्यों ऐसे लेके गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तानो, पलाहौर की पदाता दरबार की خذله د نشو خوراک ورکولو او د هغې بیوشکولو او بیا هغې سره جنسي زیارتي کولو انکشاف شوی دی. د دې نه مخکې چې زه تاسو ته د دې په باره کې نور معلومات درکم، که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ همدغه رنګې نوي معلومات د ټولو نه اول تاسو ته در ورسي. دوستانو، په دې حوالې سره په سوشل میډیا باندې یو ویډیو هم وایرل شوی ده. دې ښځې په خپل بیان کې وویل چې زه خپل خاوند سره داته دربار ته د حاضرۍ دپاره تللی وم چې هغلته کې زما خاوند د سړو طرف ته او زه د زنانو طرف ته لاړم چې هغلته کې یو بوډۍ ښځې ما له یو بسکټ او د څښلو دپاره یې څه شربت راکو چې دا اوس کا ما دلته دا دعا کړې وه چې زما نوسې پیدا شي نو زه به دلته کې بسکټ او شربت ویشم. کله چې دې ښځې دا شربت او دا بسکټ وخوړل نو د هغې نه پس دا بېهوشه شوه او دې بوډۍ ښځې دا یو بل ځای ته بوتله چې هغلته کې اوته جنکۍ نورې هم وي. बाजी अपने घर में लेके वहाँ पे 8 लड़कियां मौजूद थी. एक का नाम सपना था, एक का नाम आशिया था और अजरा था. دې ښځې وویل چې هغلته کې ماله د نشې د ویانې راکې او موږ سره یې هغلته کې جنسي زیادتي کوله چې د هغې نه پس ما د وینې الټۍ وکړي. نو دې خلکو وویل چې چېرته دا مړه نشي. د هغې نه پس یې زه هسپتال ته بوتلم. کله چې ما هغلته کې پولیس وکتو نو ما هغلته کې چغې سورې جوړې کړي چې د هغې نه پس دی زمانه وتښتېدل. دې ښځې وویل چې ما سره د انصاف وشي او دا ملزمان دې گرفتار کړی شي. نو دوستانو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. امید لرم چې ستاسو به زموږ دا ویډیو خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې معلوماتو نه خبر شي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.